یو زنانه مسلمان شوه زنیره رضی الله تعالی عنها ابو جهل ته پته ولګېده هغې راونیوه ابو جهل خو لوی فرعون و د هغه زمانې پیغمبر په خپله وایي چې ابو جهل فرعون هذه الامه دا د دې امت فرعون دی خبره رانه اوږدېږي زه ماسخوتن ورغلم د هغه کوهي ته چې کوم کوهي کې ابو جهل مردار شوی و او داسې ودرېد ووته چې دا هغه کوهی دی چې دی مردار شو پیغمبر مې دې کوهي کې وغورځوي ډېره زمانې پورې د هغه کوهي نه د سپي د غپارو آواز به راتلو د هغه کوهي نه اوس یې پې باندې داسې غنۍ منې ایښې وې چې چیلا میلی ورپرې نوځي نو مونږ هم د شپې تلي وو بدر ته او تیارم خو ځکه نه وه چې لیټونه هلته ډېر لګېدلي وو نو رڼا وه بلکل بهرحال زنیره یې راونیوه او ابو جهل ورته وویل چې ایمان توبه وباسه زنیره ورته ویل چې ابو جهله ما اسلام د ژبې په څوکه راوړی دی چې زه توبه وباسم د ژبې په څوکه خو ما ایمان نه دی راوړی زما د بدن یو ویښته په محمد رسول الله ایمان راوړی دی کم شي نه به ته ایمان وباسې او ورته ویل چې کله نه ما په دې سترګو د هغه مخ مبارک لیدلی دی د هغې نه بعد زما په دې زړه کې الله د هغه محبت اچولی دی ابو جهل ورته وویل چې همدا سترګې به درنه وباسم چې په کومو د هغه لیدلی دی حکم یې وکړو سردار دی چې یو دوه سیخان ګرم کړي په اور کې سیخان یې ګرم کړو تک سره شو بیا یې دواړه سیخان داسې ونیول او دا یې داسې نیغه وځړلې ده او دواړه سیخان یې راوړو د دې په دې سترګو کې داسې ومنډل هغه سیخان بل طرف ته ووتل دلته یې دننه کړه دلته نه ووتل زنیره ورته وایي چې ابو جهله تا خو دا کار وکړو چې زما سترګو کې دې سیخان ومنډل لیکن زما پروردګار که د مور په خېټه کې ما ته سترګو راکولو باندې قادر دی په خدای قسم په دې میدان کې هم راکولی شي ته دا خلکو ایمان ته وګوره صحابه کرام هسې دومره لوی خلک نه وو د پیغمبر د صحبت د برکته هغوی نه الله د ایمان غونډۍ جوړې کړې وې د ایمان او د یقین غونډۍ وې هغه خلک دا د پیغمبر د صحبت برکت و دا نه چې که نه هغوی به دوه سوه رکاته منځونه کول یا به یې تلاوت ډېر کول نه عام منځونه عام تلاوت عام نفلونه لیکن د پیغمبر د صحبت کمال دا و ابو جهل وی زه ګورم چې تا ته څنګه درکوي پهره یې پې ودرول داسې ګیر چاپېره او هغوی ته یې وویل چې کوم سړی دنه نږدې رانه شي دې ته په نیمه شپه کې څوکیداران ویښ دي نیزې لاس کې نیولي تورې نیولي دي څوک رانه شي نیمه شپه کې زنیرې داسې اسمان ته وکتل وی چې ای الله د خپل محبوب لاج وساته د خپل دین لاج وساته یا الله ما دعوه وکړه چې ته ما ته دې میدان کې په سترګو راکولو قادر یې خدایه دا سترګې ما ته راکړه چې ستا محبوب شرمنده نه شي هغه ته خلک ونه ګوري چې نور د هغه غلامي کوه چې سترګو نه خلاصه شي سترګې میلاو شوې آواز یې وکړو چې د مکې خلکو په خدای قسم ما ته الله داسې سترګې راکړې چې د مور په خېټه کې راکړې وي په هغه سترګو به ما په رڼا کې قتل کول او دا دلته چې راکړې دې کې تیاره کې ما ته داسې هر څه ښکاري لکه د ورځې چې ښکاري په تیارې کې زه هر شی ګورم ابو جهل ته پته ولګېده راغی بیا یې سترګې اوښکې په هماغه ټایم بیا وشوې بیا یې سیخان پکې ومنډل بیا وشوې په درېیم ځلې بیا پکې ومنډلې بیا وشوې صرف الله ورته ښیي چې ته یې ختموه زه به یې پیدا کوم
ته ختمه ته پیدا کوم